د تاریخ اتلان شپاړسمه برخه. پریشان تویی هر دم و هر نفس، چراغی بگیر و راحت برفروز. د صحرا زمری لرزان بشر به جان همچونو. د ایټالیا د دولت قاضي د صحرا د زمري شهید عمر مختار نه د اعدامېدو د فیصلې پر وخت سوال کوي: آیا تا رښتیا د ایټالیا د دولت سره جنګ کاوه؟ ده وویل هو. آیا تا زموږ خلاف خلک راپارول؟ ده وویل هو. آیا ته د هغه عمل جزا ته تیار یې کوم چې تا زموږ د دولت خلاف کړنې ترسره کړي؟ ده وویل هو. آیا ته په دغو ټولو خبرو اقرار کوې؟ ده وویل هو. قاضي وویل: د څومره وخته زموږ خلاف مبارزه کوې؟ ده وویل: د 40 کالو راهیسې. آیا ته پر هغه څه پښیمانه یې چې تا ترسره کړي؟ ده وویل: نه، هېڅکله نه. آیا پوهیږې چې موږ تا ته د اعدام سزا درکوو؟ ده وویل هو. قاضي وویل: ډېر خوابدی یم چې ستا د ژوند پایله داسې خطرناکه شوه. ده وویل: زه خو د ژوند په دغه انجام باندې خوشحال یم. قاضي وویل: صرف مجاهدینو ته داسې خط ولیکه چې نور د ایټالیا خلاف مبارزه پرېږدي، نو موږ به ستا د اعدام پریکړه لغوه کړو او ډیر اعزاز به درکړو. د قاضي ته په قهر وکتل او ورته وویل: هغه ګوته چې د شهادت وخت کې د اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله سره پورته کیږي، هغه به هیڅکله داسې بزدلانه الفاظ ونه لیکي. چه شد تا شدی زیر پای خسان، گرفتی چرا تو ره غربیان؟ ز بیراه برگرد به راه خدا، بخیز ای برادر ز خواب گران. ببین